او بل یو حدیث کې راغلی دی هغه ډیر ډیر حدیث دی چې اولنې حساب د چا سره کیږي حدیث کې راغلی دی او دغه داسې حدیث دی چا چې اوریدلې دی هغه جوړولې هغه ایرولې دی ولیکن موږ او تاسو ودیو غافل یو زمونږ استاد زړونه کلک شوی دي سترګې وچې شوی دي کومنګ او تاسو دغه حدیث ونه ایرولو او من کیره پیدا نکړه نو موږ به ګیله د ځان نه کوو ځکه موږ قران له وخت نه دی ورکړل دین له وخت نه دی ورکړل ډیر ډیر حدیث دی دغه یو تابعی دی شفي ابن ماتع الأصبحي داوي ويزي ورزد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد ترانا مسجد النبوي جمعة رسول الله تلو وفات شبه وإذا جمعة تشرانه وتلما فإذا أنا برجل وشرانه وتم دي يوكسر مخامخ شما يوسرين ناس بري جمعة كي قد اجتمع عليه الناس كدا طول خلق برا طول صحابه برا طول او دغه ځوان نبی ته پوښتنه کول دغه سړی نه وي خیسه سړیو ته پوښتنه به د کول د دین باره کې هغه جوابونه ورکول وای زه ایران شم چې دا سړی به څوک وي ما ته پوښتنه کوي یو کس نه چې من هذا الرجل دا سړی څوک دی وای ما ته ویل شو چې دا د محمد صلی الله علیه وسلم شاګرد دی ابو هريره رضی الله عنه دا ابو هريره چې دا حدیث ته بیانوي وای کله چې دا خبر ما ته وغلوي فدنوت منه ويزو تهرور عن جديد لما خاطر لما وحتى قعدت بين يديه الترديف ورشد مخل ايران ومخته تكين سلام او وهو يحدث الناس او دي خلق ده حديث بيانول چې رسول الله د شوی دی او فلانه حدیث دسه دی ته پوس به چاو غدا جواب به ورک وای فلما سكت وخلا تر هغه پورې استزنه تر دې پورې چې درس اخلاص کو او دا شاګردان طالبان دا تلل چې کله لار ځان نشو وای ما ته چې تسوکی وای ما ته چې شوفی ابن ماتع د اصبح د قبیلین راغلی مزه وای ما ته ویل چې ته به ځکه نه ته به ایثار وای ما ته چې تاسو ایثار یو کار مې له سره او ضرور کار مې له سره وای ما ته ویل چې تاسو ما سره څه کار دی اکار راته ویوا وای ما ته ویل چې انشدک بحق وبحق وای زتا د پای حق باندې چې پتا باندې د الله دی او پای حق باندې چې پتا باندې د اسلام دی په دغه حق د قسم در کوم چې ته ماته حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړه چې حدیث چې دا د رسول الله نه اوریدلې ځکه په دې کې یو زیمه یو تی او حدیث راته ویو وای ما ته ابو هريره رضی الله عنه ویل چې لا احدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلی الله علیه وسلم وای خامخا په دې کې دا ته یو حدیث ویم او دغه حدیث دی چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلې دی او په هاذا البيت په دې جمعه کې ما ته رسول الله ویل دی د دې ستونو مابین کې ما ته رسول الله ویل دی وجد الحديث ویم او ما كان فيه احد غيري وغيره وای په دې جمعه کې چې ما ته رسول الله حدیث ویو یو زوم او یو رسول الله نور ته نو ما ته ځان دا حدیث وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویو وای چې کله دا حدیث شروع کوو وای ابو هريره یو جټکو والا او ابو هريره راولې د زوب شو بیوش شو وای پروت چې کله وښ کې راغی وای ما ته ویل چې ناسي وای ما ته چې و ناس دیما وای به ته ویل چې لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت وای خامخا ذکر حدیث چې ما رسول الله بیان کړی دی په دې کوټه کې او په دې کور کې او ما كان فيه احد غيري وغيره په دې کې د رسول الله سره یو زوم او یو رسول الله دو په دو چې د حدیث ما ته ویو وای کله چې حدیث شروع کوو وای به زور شو به ولیدا وای ما ویل چې دا مسكين مې سه پازاب د غریب چې دا بتر وې د دې مسله ته پوښ کو چې کله به وښ کراغه ثم افاق برجک شو وای حدیث شروع کو استلګونی وله او حدیث بیانو وای ویل چې کله د قیامت ورشي ان الله تبارک وتعالى وای الله رب العالمین د قیامت ورځ الله رب العالمین قیامت تر اكو د قیامت ورځ باندې الله رب العالمین به قیامت تراشي صد فارا چې د دې بندگانو مابین کې حساب وکي او تبعر امت اني جدا بجاتیا په ګوند باندې به پروتي په مخه به پروتي په دغه ټیم کې الله رب العالمین راشد قیامت پر ورځ باندې او فاول من يدعى يوم القيامه واذا قیامت پر ورځ الله رب العالمین وتعالى غک یولنی را پاتې د حساب لپاره عالم تب الله رب العالمین اولنی غږ وکي چې اے مولوی سے اے قاری سے اے عالمه اے شیخه تراشد تزما خواله وای عالم ببوزي التبکینی او ثم رجل په هغه کس براول الله رب العالمین متغو کی چې د الله رب العالمین په لار کې جنگ کړي جهاد کړي ویني توې کړي د الله دشمنی وجلې مجاهد سے تبغو کی چې تم راشه هغه براول فاطمه کینی ورجل كثير المال او به الله رب العالمین هغه صحیح تبغو کی چې ډیر مال ورسره او په دنیا کې سره مال ورسره او د الله په دین لګولې به دې صحیح تبغو چې تم راشه دا به الله رب العالمین بوز خپل خواته وای اول بدی مولوی سب ته وای قاری سب ته وای قاری دا نه چې قران ټول په یاد وځ کړي چا چې قران ویلې
بس هغه ته الله رب العالمین غږ کوي اول با عالم ته وای قاری صاحب ته وای چې تاسو کړی دي دا به وای چې الله ما علم کړی دی الله رب العالمین به ورته وای چې دا علم څه لپاره کړی دی دا به وای چې الله علم دې لپاره کړی دی چې دعوت وکم ستاسو کلمې او ستاسو کلمې اوچته شي ستاسو دین اوچت شي دې لپاره مې دعوت کړی دی الله به ته وای چې دروغ دی ویل دروغ جن کینا تا علم دې لپاره کړو چې تا ته په دنیا کې خلق عالم شي وي مولوی شي ته وي قدر د لوکي وقد قيل لك په دنیا کې ته ویل شي دې دغه نوم لپاره دې علم کړو او په دنیا کې ته ویل شي دې ملائکه ته الله وایي چې دا وتاړي لاس او بخي ولا وتاړي او ورجل بهغه سره چې قاتل فی سبیل الله د الله په لار کې جنگ کړي مجاهد ته الله وایي چې تاسو کې دي دا به وای چې الله ما خدا تور راغسته او دا ټوپک مې راغسته او استاد دشمن مې وجه استاد پیغمبر دشمن مې وجه jihad مې کو الله به څه لپاره دا jihad کو دا به وای چې الله دې لپاره مې jihad کو چې دا ستاسو کلمو چته شي او استاد دین لپاره مې دا jihad کو وای الله رب العالمین به ته چې کې قدر جنا دا jihad دې لپاره کو چې تا ته یو بدمعش ویل شي زورور ته ویل شي بهادر ته ویل شي وقد قيل لك په دنیا کې ته ویل شي دي ملائکه ته الله وای چې دا وتاړي او به سخی سے مالدار سے دې ته الله وای چې په دنیا کې ډېر صدقې ورکړي د الله په نوم باندې دا دې ته الله وای چې تاسو کې دي دا وای چې الله حج مې کړی دی عمره مې کړی دا جمعات مې جوړ کړی دی مدرسه باندې مې روپۍ لګولې دي په غریب او په یتیم او په کونډه مې روپۍ لګولې دي الله به وته صدقاره دا به وای چې الله ستاسو دین لپاره چې دا ستاسو دین خور شي الله به وته چې دروغ دی ویلې تا دې لپاره دا صدقې کړې وې دا مننه لګولیو چې تا ته سخی سي ویل شي جواب سي ته ویل شي صدقه ورکون کې ته ویل شي دغه ته په دنیا کې ویل شي دي وقد قيل لك دا ته ویل شي دي د دې لپاره تا دا کار کو چې ما نه خلک مالدار سي بو یدي شي راته وي صدقه ورکون کې راته وي دغه ته ویل شي دي ملائکه ته الله وي چې دا وتړي دا درې وانه چې کله وتړي ملائکه وي به الله ملائکه ته وي چې اسحبوا بهم الى نار جهنم دا درې وانه راکش کې جهنم ته بوزي ابو هريره وي چې نبی صلی الله علیه وسلم په جمعات کې ناسو وای مال دا څنګه سی وو ما ته ویل چې ابو هريره دغه مولوی سي بو دغه عالم سي دغه مجاهد سي بو دغه مالدار فهؤلاء الثلاثه اول من تسعر بهم نار جهنم وای دا درې اولنی هغه خلق دي چې په دې باندې الله رب العالمین جهنم ګرمي د جهنم اولنی خلق دغه دي ور جهنم ته اولنی کافرانو نه دي صدقې ورکړي داخله اولنی جهنم ته دي اول بل د جهنم ور په دې خلق باندې ګرمي او دا شفیع ابن ماتع یورز د معاویه رضی الله عنه خاطر راغی معاویه رضی الله عنه ورته ویل چې حدیث ته یې وکنه دی وته ویل چې ما ته ابو هريره رضی الله عنه یو حدیث ذکر دی او زه به تاسو ویم وای ما ته وی چې کله حدیث شروع کوو وای دا است زوب جو به وښه وای چې کله وښ راغی او دا حدیث یې ویو چې د قیامت ورځ به الله عالم او مجاهد او مالدار دا درې ونه براولي او په دې به جهنم ور ګرم کی چې د ریا لپاره په دنیا کې د عملونو کړی دي وای په دې کې معاویه زنانو ډیر سخت وجړل دومره وجړل چې موږ ګمان وکړو چې دا اوس مړ کیږي وای مجاهدین ویل د معاویه زنانو ملګرو چې دا د شر والا سره راغلی دی چې موږ امیر وجړو وای معاویه زنانو زوب شاخر او چې کله به وښ راغی د سرګونه وکړي و چې کله به ویل چې صدق الله ورسوله الله ورسول شته ویل دي